بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، زه احمد شاه صدیقی او زما سره ناست دی د کوټې یو مشهور معروف خطیب حضرت مولانا مفتی عبدالاحد منصور صاحب، ولد شیخ القرآن الحدیث حضرت مولانا جان محمد مدقق نور الله مرقده. تاسو پر سوشل میډیا باندې ګورئ چې د دې ډېرې داسې بیانونه راځي چې د فرقواریت باندې هغه مبني، مثلا چې صیفیان داسې دي، بریلویان داسې دي، داسې بیانونه راځي چې د هغې څه ظاهري طور پر سړی وګوري داسې معلومیږي لکه چې عوام د دې څه د دینو څخه متنفره کېږي. نو نن مفتي صاحب ناست دی، زما سره د ده سره پوښتنه وکړو چې د دې ضرورت څه دی، د دې فرقه وارانه بیانات او د فرقه وارانه خطابو چې تاسو پر منبر باندې کوئ، آیا منبر د دې شي دپاره دی د فرقه واریت پیلاو سي، آیا منبر د دې شي دپاره دی چې د یو بل په خلاف باندې وګایږو؟ نو مفتی صاحب په دې هکله خپل زرین خیالات ستاسو ته وړاندې کړي. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ډیره شکریا، ستاسو پر دا سوشل میډیا باندې بیانونه راځي او یقینا ما لیدلی دي چې په اپشن کې یو ملا دی، زما خیال عبدالخالق فاتح نومیږي که مفتوح داسې نوم یې دی. زما چونکې تعلق د بلوچ بیلټ څخه دی، نو ځکه د دې سایډ د خاص کم علما چې خاص واقف نه یم، نو ستاسو بیانونه دوه درې ما داسې اورېدلي دي چې د هغې په خلاف تاسو ګرځېدلي یاست. نو دا ولې د دې امر څه دی، بجای د دې چې تاسو علما کرام دا رنجشونه ختم کړي، دا فرقواریت ختم کړي، یو ځای سره کښېنئ، د اظهار یکجهتي یو عملي نمونه ښکاره کړي عوام ته، ځکه چې عوام وایي دوی خپله نه دي سره یو وایي زه څه شي یم، بل وایي زه څه شي یم، بل وایي زه څه شي یم. نو بیا بجای د دې چې تاسو دا شی ختم کړي چې عوام په ذهنو کې دا کم تاثر دی دا ختم شي، لیکن بیا هم تاسو خلاف بیانونه کوي، هغه د هغه ځای تاسو د دې ځای. بسم الله الرحمن الرحیم. جزاک الله خیرا. الله تبارک وتعالی دې ته اجر درکړي. دا یقیني ډېره مهمه موضوع ده او په دې کې به کېدلی شي زموږ د ډېرو علماو د ډېرو مشایخو به دا په زړه کې یو سوال به وي، یو فکر به وي، او د همدردو کسانو، د مخلصو کسانو، د الله د دین سره چې محبت د علماو سره چې محبت هغه به په دې باندې زیریږي. د دې اصلي بنیادي وجه دا ده حضرت چې دا کم کس چې تاسې یاد کړئ د عبدالخالق په نامه باندې، دا یو کس دی په علماء دیوبند پر مسلک باندې، د دوی پر اکابرینو باندې، د دوی پر رایو باندې دې سړي له وخته ردونه کول. لہذا زموږ وایسته له د میډیا سره سته، مطلب په سوونو ګروپان دي، پیجونه دي، په ډېرې داسې ایډیانې دي، موږ زه ولاکه په دې خبر یم چې د چا دا خو زما په نامه به وي، مطلب ستاسو بیان شیر پر هغه ځای چلولی ته نه یم زه نه یم خبر. نو په دې کې دغه زموږ د بیانو سره په ضمن کې د تا خلکو بیانونه مرکله ما به یو عام بیان کوي، مثلا د خپل مسلک مطابق. زه به اوله ور یو ډېره مهمه خبره به تا ته وکړم، کېدلی شي تا به اورېدلې به دي، خو زه بیا د خپل ځان په باره کې دا وکړم. ما علی الاعلان دا ویلي دي چې که زما بیان، زما خبرې د دیوبند د علماو له مسلکه سره ټکر وي، د اکابرین علماء دیوبند د هغو له رایې سره ټکر وي، دا زما کمزوري ده، زما غلطي ده، د علماء دیوبند په دې کې کار نشته. دا ما علی الاعلان ویلي. الحمدلله زه دیوبندي یم، پلار مې دیوبندي و، مسلک مې دیوبندي دی، د دیوبند د علماو شاګرد پاتې سوی یم. نو د خپل مسلک مطابق زه به غږېدم، بیان به مې کوي. پای کې مطلب مشهوره موضوعګانې داسې دي چې د میلاد په باره کې بیان راغلی دی، چا زما څه پوښتنه کړې ده، ما به جواب ورکړی د خپل مسلک مطابق. دغه خلک راولاړ شوي دي، مطلب هغه زموږ په بیانو یې رد کړي دي. وارینه بار بار عبدالخالق مفتوح په نامه باندې یو سړی دی په پښین کې دی، محمد حسان په نامه باندې یو بل سړی دی، او دغه رقم نور هم ډېر دي. ما به دې کې اغماز به مې کړی، صرف نظر به مې ګرځولی، ما به جواب هم نه وي کړی، خپل کار مو بولی دی مخته، حتی تر داسې اندازې پورې چې دا خلک اخیره ولاړ سوه په لویو جلسو کې چې یو څه مبتدعین به ورته ناست وه، څه بریلویان طبیعته یا خودي بریلویان به ورته ناست وه یا صیفیان به ورته ناست وه. دې خلکو دا دیوبند علماو ته ښکنځل شروع کړه. یعنې چې علمي دلیل ووایي
هغه یو خبره ده. نو هغه خپله مفتي صاحب ته خبره کوي، ستا خبر مې کاټ کړ، هغه خپله د کوم مسلک سره تعلق لري؟ هغه داسې دی په حقیقت کې خو دي وچ کلک پاخه بریلویان دي او اصلي د زموږ په سیمه کې داسې دی د بریلویت څخه د خلکو ډېر بد کېږي. هغه د دې غلطي عقاید او د دې شان هغو ته ور معلوم دي زموږ خلکو ته. نو دوی په پوښ کې د دیوبند یا په پوښ کې د یو عام عالم چې زه نه دیوبندي یم نه بریلوي یم، زه اهل سنت والجماعت د حنفي عالم یم، په دې شکل باندې هلته به پر دغو علماو باندې بیا داسې اټیکونه کوله، داسې ګزارونه به کوله، د کشکې علمي اصطلاح وایي، علمي اختلاف وایي، نه د ښکنځلو په صورت کې، د پچورو د ویلو په صورت کې. مطلب ته وایي چې د اختلاف په اړ کې دوی لان تان کردار کشي او دا شی شروع کړي. حتی داسې اندازه زه دا پر دا خبره د ستا د میډیا د ستا د چینل په واسطه باندې زه د ټولې دنیا ته دا خبره کوم چې د مفتوح په نامه باندې، عبدالخالق مفتوح په نامه باندې دې کس داسې وویل چې په یو عامه موضوع کې چې که څوک پلانکی شی نه مني حرام یې بولي، نعوذ بالله هغه حرامي دی. ټول مسلک ته د دیوبند علماو، ټولو علماو ته هغه منافق دی. د منافق ټاپه پر علماو باندې ول په لکونو علماو باندې او په داسې نو په دا شان چې ما د واورېدل د پحش خبرې، د مرداري خبرې، د بدې خبرې او د دغه غونډګرۍ بدماشي پر علماو باندې، پر عاجز علماو باندې بعضې امامان دي یو ځای د دیوبند علماو د مسلک سره تعلق دی، هلته ورسل هغه سره په اسلحې په زور باندې پر هغو باندې بدماشي کوه. نو ما دا شان نه کړه برداشت. ما دا وویله چې خیر دی، پروا نه لري، دا د دغو خلکو خو چې د یو چا خوله بده وي، د خولې څخه بدې خبرې راوځي، په زرونو انسانان چې ورته ناست وي ښکنځل کوي، نو د هغه تا څه د خیر توقع وي. خو البته ما دا برداشت کړه، ما دا اوله ور دا فرض کړه چې په دې کې به په تا باندې تهمتونه لګول کېږي، پر دې به په تا باندې بدې خبرې به درته کېږي، ښکنځل به درته کېږي. خو دا مې له ځانه پر ځان باندې دا لازم کړه چې ته به راولاړېږې، د خپل مسلک دفاع به کوې، د خپلو عاجزو د دغو علماو چې هغه بې کسه بې وسه دي او د دغو ظالمانو په د لهجې مطابق جواب یې نسو کولی. نو ما صرف د دغه بدې لهجې جوابونه کړي دي، جوابونه مې داسې کړي دي چې الحمدلله هره موضوع ما په خپلو دلایلو باندې ثابته کړې ده زموږ د مسلک او د دوی هغه کذب او دجل چې د دیوبند عالم یاد که او خپله دکانداري کې وکړه. مثلا اسانه مثال یې دا د اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی دا یادوه او بیا د کتابو سره واخه د خپلې دکاندارۍ دپاره د خپلې باطلې نظریې د ثابتولو دپاره یو څه تورې ووایه، خو بیا چې دغه اشرف علي تانوي د عقیدې خلاف کومه خبره کړې بیا هغه پټه کړه. مثلا ته وایې چې مثلا عبارت نیم یا جمله یا خبره چې اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله کړي هغه چې کوم د مقصود هغه د بیانې د عوام د ګمراه کېدو لپاره عوام په ګمراه کوي، دا به څنګه ختمېږي دا شی؟ د دې خو داسې دی چې ډېره خاموشي فایده نه کوي او ډېر که زه دا د نفسي حالو زموږ ده چې یعنې زه هم زه یار زه دې بچاو سم، زما امامت دې بچاو سي، زما مدرسه دې بچاو سي، زما شهرت دې بچاو سي، نو دا خو دا رقم د خلک نورم لیوان کېږي، نورم وحشیان ځین جوړېږي، نورم دلاوره کېږي. نور اوس خو لا هم د خبر عجبه خبره به دا درته وکړم چې دا د میډیا په ذریعه زه دا خبره کوم چې اشرف علي تانوي صاحب دی وایي زه د دیوبند مسلک نو دا دی د اشرف علي تانوي صاحب دی، زه به د میلاد په متعلق باندې چې د دوی کوم خرافات و بدعات دي د اشرف علي تانوي صاحب په کتابو باندې زه هغه حکیم ټاکم د ده سره زه کښېنم او زموږ د دیوبند علماو چې د دیوبند علماو ته نسبت شوی وي او دا زموږ سیمه او دا وطن کې په دیوبندي باندې مسما وي چې د هر دیوبندي عالم په تاوا ده، زه پر هغه باندې ورسره کښېنم، د ده سره د خپل مشکل حلوم. حتی اسلامي امارت د اسلامي امارت په مشرانو باندې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې کوم وزارت دی، د دې وزارت په تور باندې زه له دې سړي سره زه تیار یم ورسره کښېنم چې د ده کومې باطلې دعوې دي، که د ده دي که د حسان په نامه باندې د کوم کس یو بل کس دی، یو مبتدي او بریلوی کس دی، د هغه دعوې دي، زه ورسره کښېنم د امر بالمعروف د وزارت په واسطه باندې د دغو علماو په منځګړیتوب باندې ورسره کښېنم، دی دې دا ځای له ما ثابت کړي یا دې دا زموږ حق مسلک دی باطل کړي. نو اصل ما مقصد د دې خبرو مې دا و چې شرپسنده انسان دی، بې عزته دی، سپکه لهجه ده، سپکې خبرې دي. حتی د ده یو استاذ دی د ابوالفیض په نامه باندې ټوله تبلیغیانو ته د کفر نسبت کړی، مشرکین یې بولي، کافران یې بولي. نو چې د یو چا داسې مرداره عقیده
زه الحمدلله زما په لاس باندې ما د خلک د اسلامي امارت مجاهدین مشران د ما پیژني د نه زناوله د سړی ما په لکونه روپۍ د تبلیغیانو سره چې مجاهدین تبلیغیان دي ما د پیسې د افغانستان په جهاد کې مصرف کړي زما په لاس باندې مصرف شوي زه دته 1 2 3 4 5 نفر زه دته داسې کسان شایم چې فدایان به وي فدایي عملیات به در سره کړي لیکن ټوله خاندان بم تبلیغیان دی بم تبلیغي هغه به فدایي عملیات تر سره مطلب ته د تبلیغ د پلیټ فارم صدا چې خلک ستادي داسې په لکونه سته په سونه نه په لکونه زدا چې تبلیغیان چې هغه مجاهدین دي هغه د تصوف سره دغه لري هغه خامخا د یو شیخ مریدان وي هغه به خامخا په دغه شل کلن جهاد کې د امریکانو په خلاف باندې په دې جهاد کې به برخه اخیستي هغه به حد در داسې اندازې پر د فدایي خو هغه اخري حد فدایي هم عملیات به هغو خلکو تر سره کړي زه بیا په دلیل باندې دا ثابتوم. مولوي صاحب دا خو داسې اوږد ټوپک دی چې په دې باندې اوس موږ لګیا شو ما او تا تر ساره ته ما ته لګیا سم زه همدا به نیسي ختم. بلکل زه دا وایم چې ما تاسې مخکې هم پوښتنه وکړه چې د ستاسو د دوی په منځ کې دا کم اختلافات چې دي د دې ترمنځ داسې لار نه وځي چې تاسو هم خپل په مورچه کې کراک کښېنئ او دی خپل په مورچه کې کراک کښېنئ دا د یو بل په خلاف چې تاسو په مورچه کې ناست دي چې دا شی ختم شي. زما خو د خلکو پر موږ باندې زما په شخصیت باندې ډېر خبرې کړي دي ذاتیاتو باندې هېڅ ما ته فرق نه راکوي زما اوله ور دا فرض کړې وه حتی ما دا هم فرض کړې وه لکه زموږ شهید شیخ صاحب شیخ رحیم الله حقاني الله تبارک وتعالی د شهادت قبول کړي لکه هغه چې ځان قربان کړي موږ دا په اوله ور فرض کړې ده زه د خپل مسلک دفاع کوم زه نور دې ته نسم خاموشه کېدلی چې یو فاسق و فاجر دی راولاړېږي د ملا او د یو مولوي په نامه باندې په میډیا کې ولاړې پس د دیوبند علماو ته دی هر څونه ډبرې راغورځي هر څونه بد دې پسې وایي موږ ورته خاموش موږ وایو یاره دا شرپسند دغه په دې باندې فرقواریت پیدا کېږي یاره که په دې باندې پیدا کېږي دا خو زه بیخي په دواړو سترګو ورته حاضر یم او دفاع کوم د مقصد مې دا دی الله جل جلاله په دې خبره زه شاهد ګرځوم چې زما مقصد نه شر دی نه فساد دی زما مقصد دا دی چې د ظالمانو د فاسقانو د مبتدعینو مخه د دیوبند علماو سره وګرځي البته موږ د ډېرو خلکو سره مقابلې لرو موږ ته یهودیان ټوله پراته دي نصرانیان پراته دي مشرکین پراته دي زموږ په وطن او په علاقو کې هغه فرقې او ډلې پرتې دي چې اصلي به موږ باید د هغو په مقابل کې غږېدلي وای موږ د هغو څخه د خپل مذهب او د خپل مسلک دفاع کړی وای خو ارمان دا ځای دی چې نن د رستونو ماران هغه راولاړېږي د علماو په شکل کې زموږ پر اکابرونو باندې مشتیس په دې ملک پاکستان کې د خیبر پختونخوا دا غزه چې کوم علما کرام دي هغه هم په آپس کې دست و گریبان دي د هغوی په منځ کې یو اظهار یکجهتي نشته د هغوی په منځ کې یو اتحاد و اتفاق نشته زما په ذهن سره چې کوم اختلافي مسایل دي هلته ډېر زیات یو مماتي دی یا بل پنجپیري دی یا بل څه دی یا بل څه دی د هغوی په حاله ته څه وایي دا څنګه زما اول وار دا خبره درته وکړه چې له خپل مسلکه دفاع کول دا زه د هر عالم ذمواري بولم خاموشي یو حد لري د اغما سترګې پټول دا یو حد لري داسې مه کوه چې خلک ورته درپسې راله ته لا ورته ناست یې وایه یاره پروان نه دی بیا فرقواریت جوړ ښه مولوي صاحب د باطل رد باید چې وسي دا په دې میدان کې دا د مناظرو په میدان کې که چیرې یو څوک وغواړي چې زه هغه واورم د هغه د دلایلو څخه زه مطمئنه شم داسې ستاسو علاوه بل د پښتنو په علما کې داسې کم عالم دی چې تاسو د مسلک داسې ټاډه دفاع کوي یا ته د هغې قایل د دیوبند اکابرین ټوله زموږ استادان دي زه د هغو څخه متاثره یم زه الحمدلله په دنیا کې له هېڅ چندونه نه یم متاثره سوی لکه د دیوبند له دغه لویو علماو مشایخو دا یقیني الله په دې خبره شاهد دی چې دې د الله و دین ته داسې خدمت کړی دی چې نور زما عقل او زما فکر چې څنګه وایي در هغه لا هم زیات یو وارې نه 100 وارې زیات زموږ په علاقه کې مطلب ښه شیوخ شته ښه علما شته په د دارالعلوم کراچي هم ښه علما شته د بنوري ټاون هم ښه علما شته د جامع صدیقي هم ښه علما شته د جامع حقاني هم ښه علما شته دا رقم نورې مدارس دي نو البته چې هر هغه عالم چې د خپل مسلک دفاع کوي او خپل حقیقي نظریه او فکر خلکو ته وړاندې کوي دا کوم چې غټ علما کرام لکه شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی تقی عثماني صاحب مدظل العالی یا دغسې چې د علما کرام چې دي هغوی ولې په دې باندې څه نه وایي چې تاسو دا مه کوئ
د لوی علما او لوی کارونه یې او هغه فارغ نه دي هغه علما چې دي هغه د بین الاقوامي خدمتونه کوي او زموږ کوشش دا شروع دي چې موږ کله محله خراب نه سي موږ دغه کښنی دا واړه چې د خلکو افکار خرابوي او د خلک بېدینه کوي نو تاسو ما ذمہواري د حد اقل زه خپل کلي خپل وطن خپل علاقې ته خو باید دا ووایم چې وروره زه چې دا مسلک د دیوبند مسلک زه یادوم نو زما مسلک حق دی دغه څوک چې سوالونه ورباندې کوي د هغو باید زه جوابونه ووایم پر ما باندې د خپل استادان دونه حق لري چې د دوی دفاع زه وکړم. صحیح دی مفتي صاحب اخري سوال درڅخه کوم آیا که عبدالخالق مفتو استاد چیلنج درکړي چې په کم ځای کې را سره کښېنې او څه ټایم کښېنې تاسو قبلوي؟ زه به دا یو خبره درته وکړم چې د الله په ذات مې دې قسم وي دا ډېره مهمه خبره ده او ډېره کلکه خبره ده ډېره باوري چې د الله په ذات مې دې قسم وي چې عبدالخالق مفتوح نه چې د ټولې دنیا باطل خلک ماته چیلنج راکړي زه د مناظرې په حیثیت باندې زه زر کښېنم لیکن پر تړه باندې نه پر تړه باندې نه په دوکانو کې نه زه د اوس هم دته زه راوایم اسانه خبره ده دا څه ګرانه خبره نه ده اسلامي امارت دی په افغانستان کې د اسلامي امارت یو اداره ده د امر بالمعروف نهي عن المنکر په نامه باندې یو وزارت دی د دغه وزارت په تور باندې زه له د خلکو سره کښېنم را سره کښېږدي چې هر یو په دوی کې دی چې زموږ کوم مسلک دی چې ما بیان کړی دی زه به د خپل مسلک دفاع کوم او د باطله عقیده هغه به ردوم او په دلایلو به ردوم او د دوی هغه ګروزیانې دولمبریانې چې د دیوبند او علماو سره دې کړي دي کتاب د دیوبندي ته پیش کا نظریه خپله باطله وړاندې کا دا به زه ورته پیش کم او په پاکستان کې سره کښېنم محمد حسن په نامه باندې کوم بریلوی دی چې په کابل کې ناست دی هغه وایي زه د حقوړي فاضل یم په کوټه کې یو بل یو دی البته د معافي خبرې کړي دي په دې خاطر زه نوم نه اخلم هغه هم ځان د حقاني مدرسې فاضل ځان بولي د دوی دواړو سره زه دا وایم له نن تاریخ رادي ما سره د حقاني مدرسې کې د حقاني شيوخ به موږ ثالثین مقرر کړو هغه به وټاکو ما او تا به خبرې سره وکړو چې ته پر حق باندې که پر باطل باندې او د دارالعلوم کراچي بنوري ټاون دا د لوی مدارس چې کوم دي په هر مدرسه کې چې دی ماته د هغو شیخانو سره کښېني دی د انتخاب کې د دیوبندي علما او نور داسې علما چې پر هغه باندې هېڅوک هم اعتراض نه لري زه له د خلکو سره کښېنم. جزاک الله. تاسو واورېدئ مولوي صاحب چې ده وویلې زه پر داسې ځای کښېنم چې هغه د دې ځای سره یو مناسبت ولري او هغه محل وقوع دکانو باندې نه ځکه چې عوام یو خالي ځای نه خلک دي عوام سره خو علم نشته نو د عوام تر مخ دا مسائل بیانول یا د عوام تر مخ اختلافي مسائل داسې نیمې جملې راایستل خپل یو باطله مذهب ثابتول دا مولوي صاحب وایي چې دا رقم کار نه کیږي د غټو علماء کرام چې کم ځای د ځان د فاضل وایي لکه مولوي صاحب چې نوم واخیستی دا قانع فاضلان دي دی وایي چې دا قانع شیوخ به ثالثین مقرر کړو د هغې سره به کښېنو نو تاسو مولوي صاحب واورېدئ انشاءالله العزیز بیا به وخت راځو د مولوي صاحب سره بیا ملاقات. ډېره مننه الله دې قدرمن عزتمن لره الله دې اجر درکړي.